د کلیک وکړئ نو تاسو ته زوم را خلاصېږي. اوس د صفحې هر ځای ته چې تاسو کلیک کولی شئ د دې لارې څخه ولاړ شئ یا دلته راشئ ودرېږئ ان ووایئ څه شو دا دی بس راغلی دا موضوع کار نه کوي. زه به دلته نږدې کړم یو څه صفحه راځه دلته به رنګ ورکړم بل شی په هم رسم کړم چې اوس به زه دې را زوم کړم اوس راشئ یا د دې لارې څخه ګوره اوس کوم ځای ته تاسو ځئ ګورئ دلته ګوره نیویګیشن زوم دی سی دی پر دې ځای کلیک وکړئ اوس تاسو وایي کوم ځای ته ځئ د صفحې زوم کړی مو د صفحه په هغه څه چې تاسو را زوم کړئ سی دی نو اوس راشئ ګوره هغه شیف ته ځئ دلته راځئ ګورئ هر ځای ته چې راځئ هغه ته کولی شئ چې ولاړ شئ سی شو ډیسکرپشن اپډیټ یا فقط مازې ان ووایئ نو تاسو چې هر ځای ولاړ شئ ورې درته راخلاصېږي ان به مو نیولی وي سی شو په دې ډول سره ان مازې ونیسئ دی راخلاص کړئ هر ځای چې غواړئ سی دی یا بېرته ایسته کړئ یا بېرته ووایئ هر چې تاسو ورسئ یو دلته دی یو همالته دا هم باید په یاد وي سی دی په دې ترتیب سره یا هم که چیرې کوم وخت وغواړئ داسې ډیزاینونه مو جوړ کړی دی زوم کوئ په فوټوشاپ کې خو موږ زوم ویلو چې الف به مو نیوئ بیا به مو ایرو کیز والا دغه به چیشتې به را زوم سو خو د کورل ډاله بیا سرچپه دی هغه فقط چیشتې بې له هېڅ شي نیولو څخه نه فقط سکرول بټن باندې تاسو کولی شئ دی زوم آوټ کړئ یا زوم ان کړئ صحیح دی خو په یاد لرئ هغه یوازې کرسر تعقیبوي اوس کرسر پر دې ځای ولاړ دی ګورئ یوازې دې ځای را زوم کوي که دلته ولاړ بیا دا ځای را زوم کوي او که پر دې شیپ ولاړ یوازې هغه شیپ ته را زوم کوي څه شو چې دغه د ټولو ښه خاصیت دلته ولاړ دی درته را زوم کوي دی درته را زوم کوي فقط ما سکرول بټن ډاون یا آف کړئ څه شو پورته یا شاته یا مخته کړئ هر ځای چې زوم کوئ صحیح دی په دې ترتیب سره چې دا ستاسو باید په یاد وي چې په ډیزاینینګ کې ډېرې استفاده دې څخه کېږي صحیح دی یا بل اوس کوم دا را زوم کړی دی فوټوشاپ کې موږ سپیس درلود سپیس بټن به مو بار بار پری هند فی دا صفحه مو یو خو به خواته حرکت ورکوي صحیح دی خو په دې کې بیا چې دی مازی الټ ونیسئ وبخښئ الټ نه مازی شوی الټ به وایي هغه د چې کېږي سکرول ډاون اپ دی ګوره دې لاندې راټاکوئ یا دې څه به کوئ لوړ راټاکوئ دا هم ګوره ډېره نږدې کړی دی اوس دې څه به کوئ لاندې ورته خواته بیاست الټ مو سره نیولی سکرول بټن باندې څه شو ګوره پورته خواته بیاست یا لاندې خواته یا لیفټ خواته یا رستې خواته بیاست مازې بیا کنټرول ورسره ونیسئ ګورئ لیفټ خواته چې بیایي یا رایټ خواته بیایي صحیح دی په دې ترتیب سره یا زوم آوټ یې کړئ یا خپل د دې ځای سم کولی شئ پورته او ښکته کړئ یا د دې ځای سم صحیح دی په دې ترتیب سره یا چې کله تاسو دلته پیک ټول انتخاب کړی تاسو ګوره حرکت کړی دی دې مو رانږدې کې اوس غواړئ چې هینډ ټول راولئ ګوره هینډ ټول لرو لکه د فوټوشاپ نورمال څه شوي ایچ وي هغه هینډ ټول به درته راسي سپیس بیرته وایي چې بیرته پیک ټول ته ولاړ شئ ایچ باندې هینډ ټول ته راځي سپیس بیرته وایي بیرته به څه ته ولاړ شئ پیک ټول ته ولاړ شئ چې شرکټونه باید په کورل ډرا کې په یاد وي په دې ترتیب سره بل دا چې د کافي دپاره موږ شرټکټ چې کوو کنټرول سی کنټرول وي بس هغه به راته پیسټ شي کنټرول سی کنټرول وي ساده شی دا تکراري دی د ډوپلیکیټ لپاره بیا چې کوو په فوټوشاپ کې موږ کنټرول جی درلوده خو په دې کې به کنټرول ډی لرو کنټرول ډی ګوره هغه شی پیدا کوي دا ګوره فاصله موږ زیاته کړې ده ګوره دومره ډېره لرې ولاړه فاصله بیا تاسو خپل اندازه درته ټاکلی شئ ګوره درې اندازه دې څه به وکړي ګر سره یې ور صفر کړي چې بیخي باره د پر سر راځي یا ورته ورکړي د یو په اندازه فرق یې شته فرق یې دا دی اوس که ته چیرې کافي ځینې واخلې هغه دغه شی پر سر بېرته تاته پیسټېږي اما ډوپلیکیټ که واخلې هغه د څه د شیپ څخه اخواته حرکت نور هېڅ فرق نه لري په همدې ترتیب سره دی صحیح شو خو یو بیا ستا بل بیا کلون دی کلون او ډوپلیکیټ بیا بېرته بیا فرق سره دی ګوره یو کلون لري یو ډوپلیکیټ لري هم داسې د یو شیپ د بل شي څخه کاپي اخلو هغه بیا هم وروسته بیا وایي چې هغه بیا څه فرق لري صحیح دی نو دا خو مو اوس چې زده شو درځي پر شرټکټونه ایچ دی سپیس دی او الټ دی کنټرول دی سکرول بټن دی څه شو ان دی چې نیویګیشن پین درته راخلاصوي هر ځای ته چې د شیپ ځي څه شو څه چې ما څومره زوم کړی وي ان ساده ان وایي چې موږ ساده ان وایي تا ته به هغه نیویګیشن پین راخلاصي یا دلته یا ګوره یا هم دلته په دې ځای کې څه شو ګوره دا په دې ځای کې دلته هم شته د دې ځای پر خو سر به خلاص شو او بله طریقه مثال په ډول اوس دا شیپ دی تاسو به ډوپلیکیټ چې ووایي ګورئ هغه چې شي دون لرې ځینې لاړ شي خو که څوک وایي چې یا زه داسې کوم دا شیپ مې دا دی راخیستی دی په همدې مطابق بله کاپي ځای پر ځای داسې نښم پر دې ترتیب سره دا ګوره شیپ انتقال شو نو اوس زه چې کنټرول سی کنټرول ډېر وخت نیسي نو د هغه دپاره ضرورت نشته زه به دې ډیلیټ کوم کړم چې څه کوم مازې ګوره دا خو زه په چپه کلیک باندې دته حرکت ورکوم صحیح خو دا بله زه رایټ کلیک نیسم دا شیپ ته حرکت ورکوم ګوره په دې ترتیب اوس تا ته وایي دا موف کوې کاپي کوې یا کاپي په دې ترتیب سره په دې ځای کښې ده کافي په دې ځای کښې ده کافي په دې ځای کښې ده دا ګوره د رابلې کافي دا اسانه طریقه کنټرول سی د کنټرول وی دا اسانه طریقه ده مازې هر ځای شیپ غواړي کافي
و رایټ کلیک ونیسه دا خو چپه کلیک ونیسه دی موف کوي اما که رایټ کلیک ونیسه خو بیا هم ته دوه اپشن راخلاصي موف کوي هغه شیپ که یا کاپي کوي هغې ترتیب سره مو خلاص